دې نه پس چې کوم دی نو زه ارمان صاحب ته بلنه ورکوم. ارمان صاحب ته بلنه ورکوم د اندیش صاحب په دوو شعرونو باندې، خو د هغې سره د ارمان صاحب خپل یو شعر دی چې موږ به د ارمان په زړه کې ځای شو ټول، موږ به د ارمان په زړه کې ځای شو ټول، او ښکلو څه د سوال پوښتنه کړې ده. نو اندیش صاحب په دې شعر ورته بلنه ورکوم چې ګرمه سیکه ده چې مې ساسي د وجدان په غوږو، ګرمه سیکه ده چې مې ساسي د وجدان په غوږو، او څوک بختور به کړي ګډا په ترانه د غزل، او ورشي سنګسار دی د احساس د بیدارۍ په ګناه، ورشي سنګسار دی د احساس د بیدارۍ په ګناه، او هغه اندیش هغه ښاغلی دیوانه د غزل. نو په دې شعرونو بلنه ورکوم نورخان ارمان صاحب ته. ډېره مننه جي. کتا د غزل نه مخکې ویم کتا یاد به شعرونه کابل وزیرستان دی که په سوات مې اور بلیږي، کابل وزیرستان دی که په سوات مې اور بلیږي، حجره مې پکې وسوه په جومات مې اور بلیږي، او راویښ شئ پښتنو ځانونه وپېژنئ بس کوي، راویښ شئ پښتنو ځانونه وپېژنئ بس کوي، که داسې اوده پاتې شو په ذات مو اور بلیږي. چې ستا نه قربان شه ستا نظر پړونه، ستا نه قربان شه ستا نظر پړونه، او زه مه راوړم درله له ښار پړونه، ستا نه قربان شه ستا نظر پړونه، زه مه راوړم درله له ښار پړونه، او څه چې ژوندی دی نو په کلي کې دی، څه چې ژوندی دی نو په کلي کې دی، ښار کې ختلی دی په دار پړونه، څه چې ژوندی دی نو په کلي کې دی، ښار کې ختلی دی په دار پړونه، او څانګې بولقه د سره کوزه کړله، څانګې بولقه د سره کوزه کړله، خود به ورانېږي چې په لار پړونه، څانګې بولقه د سره کوزه کړله، خود به ورانېږي چې په لار پړونه، او شعر دی چې زما د دواړو خویندو یو په نصیب، زما د دواړو خویندو یو په نصیب، سره وي چې وار په وار پړونه، او خیري مقطع دی چې د خپل ارمان سلي ته جاړې وایي، د خپل ارمان سلي ته جاړې وایي، زما د سره شو تار تار پړونه، او یو آزاد نظم ویمه عنوان دی چنارونه. نن یو محفل کې ناست وم چې ټول ناشنا کسانو په خیر راغلی چې اوس ورڅه خاموشي غوندې شوه، بیا یو ملګري له ما دغه پوښتنه وکړه چې ګرانه نوم دې څه دی او ته د کوم کلي یې؟ ما وی ارمان مې نوم دی او زه د کالا کلي یم. ویل ښه د هغه کلي چې د روډ په غاړه درې چناران ولاړو؟ ما ویل بالکل صحیح، زه یم د هغه کلي چې د روډ په غاړه درې چناران ولاړو. څه خاموشي غوندې شوه، دی دا سوال پورته کړو، وی دا چې هر چا کړی نو غټ زیاتی یې کړی، ستاسو د کلي ښایست خو په هغې ښکلی و. ما ویل بالکل صحیح، زمونږ د کلي ښایست نیمګړی شوی دی، خو زمونږ د کلي ځینو خلکو هېر کړي دي، خو زمونږ نه نه هېرېږي. موږ یې په نوم باندې یوه ټولنه لرو چنار پښتو ادبي. بیا د دیدار صاحب هغه یو په زړه پورې نظم ما ورته دومره وویل چې څومره ماته یاد و د کلي ځینو خلکو هغه هېر کړي دي، زمونږ نه نه هېرېږي، د هېرولو نه دي. ډېر ښایسته. اصل کې دې نظم ماته مزه په دې راکړله چې دیدار صاحب هم په دغه چنارونو باندې یو نظم لیکلی و، او هغه بیا په ټلویزیون باندې په ریډیو باندې عباسین یوسفزۍ صاحب په هغې د هغې په هغې کې پروګرام په هغې کړی و، نو هغه نظم هم ډېر مزېدار و، د عباسین صاحب انداز او د هغه تشریح بیا نور هم مزېداره، نو هغه شان خوند مې چې کوم دی د ارمان صاحب د نظم نه مو واخیستو.